قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د اکتوبر 10 نیټه ده او تاسو زموږ غږ د آل انډیا رادیو د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. زه اسما کاکړ یم او تاسو ته د سیمې او نړۍ دا وخت خبرونه وړاندې کوم. پاملرنه وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. بنگلادیش د نوامبر 14 پورې د تعلیمي ادارو بندول وغځول. هند او مکسیکو به خصوصي شوی ملګرتیا پر پیاوړتیا کار وکړي. د متحده ایالاتو اقتصاد د روان مالی کال په درېیمه ربع کې د 33 سلنه ریکارډ وده راجستر کوي. د پاکستان وزیر د پلوامه ترهګریز برید کې د اسلام آباد رول مني. د هند فعال کووید 19 قضیې نن له شپږو لکو څخه ښکته شوي دي. اروپایي اتحادیه وایي چې د ناګورنو کاراباخ شخړې د نه منلو وړ دي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ټینګار کوي چې د کووید وروسته نړۍ کې د اکمالاتو لړۍ تنوع او پایښت ته اړتیا لري. میلاد النبی صلی الله علیه وسلم د هندوستان په بیلابیلو سیمو کې لمانځل کیږي. په فرانسه کې یو برید کوونکی د یوې میرمنې سر غوڅ کړی او 2 نور کسان یې په کلیسا کې وژلي دي. او وروستی خبر د نړیوال روغتیايي سازمان د ګزارشونو له مخې کووید 19 قضیې شمیر په نړۍ کې 44 میلیونو ته رسیدلی. او اوس هم پاملرنه وکړئ بشپړ خبرونو ته. بنگلادیش حکومت د نوامبر تر 14 پورې د تعلیمي ادارو بندول وغځول. د بنگلادیش حکومت تعلیمي ادارې د اکتوبر تر 11 نیټې پورې تړلې وې. په بنگلادیش کې تعلیمي ادارې د مارچ له 18 نیټې راهیسې د کرونا ناروغۍ له امله بندي شوي دي. د پوهنې وزیر دیپو مونی د پنجشنبې په ورځ په ډاکا کې د یوې آنلاین میډیا لنډیز پر مهال دا اعلان وکړ. د هند مکسیکو د ګډ کمیسیون اتمه ناسته پرون د ویډیو کنفرانس له لارې ترسره شوه. دا ناسته د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د هغه مکسیکوي همکار مارسیلو ابرارد په ګډه ترسره شوې. دواړو لورو په وروستیو کلونو کې د هند او مکسیکو ترمنځ د دوه اړخیزو سوداګرۍ او سوداګریزو اړیکو پرمختګونو څخه ستاینه وکړه. دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوی اړوند اقتصادي پیاوړتیا د سیمه‌ایز او نړیوال مشخصاتو ته په پام کې نیولو سره هند او مکسیکو به د دوی خصوصي شوي ملګرتیا پر پیاوړتیا کار وکړي. دواړو لوریو په یو شمېر مسلو خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سوداګرۍ، کرنې، روغتیا، فضا، ساینس او ټکنالوژي په برخو کې به اړیکو کې نوی تحرک اضافه کړي. دوی د سیاسي خبرو اترو ژور کولو، دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په بیاکتنه کې د ګډ کمیسیون میکانیزم اهمیت باندې هم ټینګار وکړ. د متحده ایالاتو اقتصاد په درېیم ربع کې خورا ګړندۍ وده کړې. کله چې یو ملت د بېساري وبا سره مخ شو خو خپل اقتصاد یې بیرته مخته کړ. د درېیمې 3 میاشتنۍ ناخالص کورنۍ محصول د جولای څخه تر سپتمبر پورې تولید شوي ټول سامانونو او خدماتو اندازه کول د کلنۍ کچې په اوږدو کې 33 سلنې ته پراخه شوې. بازارونو خبرونو ته مثبت عکس العمل وښود. د وال سټریټ په خلاصېدو کې زیان له لاسه ورکړ او خورا مثبت یې بدل کړ. په سوداګرۍ او استوګنې، پانګونې او د صادراتو کې د ټینګو لاسته راوړنو سره د مصرف زیاتوالي او همدارنګه د صادراتو کچه د درېیمې ربع لپاره لوړه شوه. د پاکستان وزیر فواد چودھری په جموں او کشمیر کې د پلوامه ترهګریز برید کې د خپل هیواد رول منلی دی. هغه د پاکستان پارلمان ته وویل چې د 2019 کال پلوامه ترهګریز برید د عمران خان حکومت لپاره لویه بریا وه. دا د لومړي ځل لپاره دی چې د پاکستان وزیر منلی هغه څه چې هندوستان له اوږدې مودې راهیسې ویلي چې اسلام آباد په مستقیم او غیر مستقیم ډول د ترهګرو ډلو هڅونه او ملاتړ کوي چې هند په نښه کړي. د پلوامې د برید په غچ کې د هند هوایي ځواک الوتکو د پاکستان په بالاکوټ کې د جیش محمد روزنیز کمپ بمبارد کړ. د پاکستان میشته جیم د برید مسؤلیت منلی وو.
پرون د بهرنیو چارو وزارت د اونیز خبري کنفرانس په جریان کې وایاند انوراگ سریواستوف بیا په پاکستان انتقاد وکړ چې د هند په وړاندې د ترهګرۍ مخه نیولو کې پاتې راغلی. د هند فعال کووید-19 قضیې نن له شپږو لکو څخه ښکته شوي دي. دا مهال په هیواد کې د فعالو قضیو ټوله شمیره 15,490,000 ده. د روغتیا وزارت وویل په پرله پسې ډول زیاتوالی د دې ډاډ ترلاسه کړی چې د هیواد واقعي قضیې کمې شوي او دا مهال د مثبتو قضیو یوازې 7.35% جوړوي. د کووید-19 ناروغانو ترمنځ د هیواد د بیارغونې کچه 1.15% ته وده کړې. په تیرو 4 ساعتونو کې له 50,000 ډیر د کووید ناروغان روغ شوي دي. د روغ شویو ټوله شمیره 3,03,000 ته رسیدلې ده. په تیرو 4 ساعتونو کې 48,648 نوي قضیې په هیواد کې ثبت شوي دي. د مثبتو قضیو شمیره تر اوسه پورې 8,88,000 ته رسیدلې. اروپایي اتحادیې وویل چې د ناګورنو کاراباخ شخړه کې د زیاتوالي خبره د منلو وړ نه وه او د سولې د نوي خبرو غوښتنه یې وکړه. د روسیې، فرانسې او متحده ایالاتو لخوا د اوربان 3 تړونونه لاسلیک شوي چې پکې پاتې راغلي ځکه چې د جګړې په دواړو خواو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. په عین حال کې ترکیې د سولې په هر ډول خبرو اترو کې د لوی رول غوښتنه کړې. ارمنیا او آذربایجان د نن ورځې یو ځل بیا د غره محاصره کې شاوخوا د راکټي بریدونو تورونه ولګول. په سویلي قفقاز کې د نږدې 10 کلونو راهیسې تر ټولو سختې جګړې د پراخې جګړې ویره رامنځته کړې چې کیدای شي په روسیه او ترکیه کې د آذربایجان ملګری وي. دا د آذربایجان څخه نړۍ بازارونو ته د تیلو او غاز لیږدولو پایپ لاینونو لپاره هم ګواښ دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جای شنکر ټینګار کوي چې د کووید وروسته نړۍ کې د اکمالاتو لړۍ تنوع او پایښت ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزیر اس جای شنکر ویلي دی چې په اروپا کې د جیوپولیټیک اقتصادي پایلې او د ځواک متمرکز کولو هڅې سره تړلي خطرونه موجود دي. د کووید-19 وروسته نړۍ کې د هند بهرنۍ پالیسي په اړه پاریس کې د خوړو د پالیسي نړیوالې څېړنې انسټیټیوټ ته په وینا کې ډاکټر جای شنکر وویل چې د وبا ناروغۍ د تدارکاتو لړۍ تنوع ډیر اهمیت لري. هغه زیاته کړه نړۍ اوس ډیر باور لرونکي او وړ لوبغاړو ته اړتیا لري او هند دواړه صفات پوره کوي. وزیر وویل چې هندوستان تل د خپل لرغوني فلسفې لارښود دی. حتی د ناروغۍ په جریان کې هندوستان خپل درمل جوړونکي تولید په ځانګړې توګه د هایدرو اکسیرو کلورین او پاراسیټامول سره د نړۍ غوښتنو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو کړي دي. ډاکټر جای شنکر وویل چې هندوستان 150 هیوادونو ته درمل رسولي چې له نیمایي څخه یې زیات په غیر تجارتي بنسټ کې دي. وزیر وویل چې د دې ناروغۍ سربیره هند له 2 لسیزو راهیسې له چین سره پر پوله تر ټولو ناوړه بحران سره مخ دی. هغه وویل چې هیواد یې په کلکه او بشپړتیا سره دغه کار کړی. ډاکټر جای شنکر زیاته کړه چې په عین وخت کې هند د لویدیځې پولې څخه د تروریزم مخنیوي ته دوام ورکوي. میلاد نبی صلی الله علیه وسلم نن د هندوستان په بیلابیلو برخو کې په دیني لیوالتیا سره لمانځل کیږي. مختلف تنظیم کوونکو کمیټو پریکړه کړې چې د کووید-19 فنډ په پام کې نیولو سره میلاد النبی ولمانځي. په هر صورت میلاد محفلونه او سیرت مجالس به د کووید لارښودونو پابند وي. ولسمشر رامنات کوویند د ولسمشر مرستیال ام وینکیا نایډو او لومړي وزیر مودي په دې مراسمو کې خلکو ته ښه راغلاست وویل. ښاغلي کوویند په یو پیغام کې وویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مینې او ورورولۍ پیغام ورکړ او نړۍ یې د بشریت لارې ته وبلل. هغه وویل چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د برابرۍ او همغږۍ پر اساس ټولنه غواړي. په خپل پیغام کې د ولسمشر مرستیال وویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسانیت ته د شفقت او نړیوال ورورګلوي لاره ښودلې. په یوې ټویټ کې لومړي وزیر نریندرا مودي خلکو ته میلاد النبی مبارکي ورکړه.
مودي هیله څرګنده کړه چې دا ورځ په ټوله کې همدردي او ورورولۍ لا پراخه کړي. دا و د دې مهال خبرونه. د هند اقتصاد د ودې په لار، لیکنه د ډاکټر لیکھا چکرورتی او جباړه د پښتو څانګې. د مالیې وزیر اغلې نرملا سیتارمن وویل چې د فیسټیوال میاشتو په جریان کې د مصرف کوونکو توکو غوښتنه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اکتوبر څخه تر مارچ میاشت پورې په هند کې د فیسټیوالو موسم دی. د نکی تولیداتو د پیرود نظامی شاخص یا PMI په اساس د مالیې وزیر وویل چې په هیواد کې د پراخ محدودیتونو لا اسانولو وروسته اقتصادي فعالیت ډیر شوی او د حکومت لخوا د بیلابیلو اقداماتو له لارې مرسته شوی. د 500 څخه پورته د PMI غوړېدل پراخوالي ته اشاره کوي او د 500 څخه ښکته ټیټوالی پرګوته کوي. تزیو ښودلې چې د PMI د اګست په میاشت کې له 250 څخه په سپټمبر کې 50.8 ته لوړه شوې چې د 2012 د جنوري راهیسې تر ټولو لوړه کچه ده. د مالیې وزیر وویل کال په کال 2 چنده زیاتوالی د موټرو پلور لپاره پرګوته شوی. د 2 ټیریزا سکوټرونو پلور د هیواد په ځینې برخو کې کال په کال وده موندلې. د کرهنیزو صادراتو، بیړیوانۍ، درمل جوړولو، انجینرۍ توکو او کیمیاوي توکو په برخه کې د بیا رغونې سره صادرات هم مثبت چوکاټ ته ورسېدل او د دې لامل شوي چې وده ترلاسه کړی شي. د خارجي اسعارو زیرمو وده کړې. د هند د بهرنۍ اسعارو زیرمې یا فورکس شاوخوا 555.12 میلیارډ امریکایي ډالرو ته رسېدلې چې تر دې دمه تر ټولو لوړه کچه ده. نړیوالو ادارو وړاندوینه کړې ده چې د هند اقتصاد به په 2021-22 کې بیرته وده ترلاسه کړي. د نړیوال مالی صندوق اټکلونو سره سم د هند اقتصاد تر وروستیو پورې خورا ګړندی وده کوونکی لوی اقتصاد و. په 2019 شلم کې د هند د GDP وده 4.2 سلنه وه او په داسې حال کې چې چین کې په 2019 کال کې وده 6 سلنه وه. په هر صورت نړیوال مالی صندوق اټکل وړاندوینه کوي چې د هند GDP وده به راتلونکي کال د چین په پرتله نور زیاته شي، ځکه چې مالی صندوق وړاندوینه کړي چې هند به 8.8 سلنه وده وکړي، په داسې حال کې چې چین تمه لري چې د ودې کچه به 8.2 سلنه وي. د پالیسۍ بله اعلامیه د پور اخیستنې ده. دا د پور ورکوونکو په ګټه هم ده. د 2000 کال د نومبر په 2مه ستره محکمه به د پور د ځنډونې عریضې واوري او په سود باندې د معافیت څرنګوالي په اړه به خبرې وکړي. د مالیې وزارت له لارې د مرکز لخوا وړاندې شوې حلفنامه د پور ورکوونکو یوې لویې برخې ته راحت رسوي. حلفنامې ویلي دي چې د پیچلي سواد او ساده سود ترمنځ توپیر به د نومبر تر 5مې پورې د پور وړو په حسابونو کې زیرمه شي. د 2000 کال په مارچ میاشت کې حکومت د لنډمهاله پورونو لپاره د آتم نربر هند یا په ځان بسیا هند اقتصادي کڅوړې یوې برخې په توګه د پور مهلت اعلان کړ. دا د پور معافیت نه بلکې د قسطونو د ځنډولو سکیم وو. پور اخیستونکي اړتیا لري چې وروسته پاتې شوي قسطونه بیرته ورکړي. دا اعلان یوازې د 2 کروڑ روپیو پورونو لپاره وو چې د بانکونو یا غیر بانکدار مالی شرکتونو او دولتي کوآپراتیو بانکونو څخه اخیستل شوي. په دې کې د کورونو مالی شرکتونو او مایکرو فاینانس شرکتونو پور اخیستونکي شامل دي. د کوچني او د متوسط شرکتونو زده کړې، هستوګنې، مصرف کوونکي تولیدات او نور د دې پور مهلت لپاره وړ دي. د مالیې وزیر نرملا سیتارمن ویلي دي چې په اقتصاد کې د بیا ژوندي کېدو نښې لیدل کیږي، خو د ناخالص کورني تولیداتو وده په منفي زون کې یا په روان مالی کال کې 0 ته نږدې کېدای شي. دا د دې لپاره ده چې د روان مالی کال په لومړي ربیع یعنی اپریل نه جون میاشت پورې په اقتصاد کې 3.9 سلنه کمښت شتون لري. وزیر دا هم روښانه کړه چې د مارچ په 25مه نیټه عملي شوی لاک ډاون د معیشت د مخه د ژوند کولو چوکاټ پر اساس وو.
دا پام وړ خبره ده چې نړیوالې بهرنۍ مستقیمه پانګونې د 2000 کال په لومړي ربیع کې کال په اساس 9 سلنه کمښت ولیدو او سږ کال دا کمښت 30 سلنه پورې وو د هند ریزرو بانک مالی سیاست جوړونکي کمیټې د دې محاسبه اعلان کړي چې اقتصادي وده به په 2022 کې 9.15 سلنه ته راټیټه شي مالی سیاست جوړونکي کمیټې د پالیسۍ شرح پر ځای ایخي ځکه چې انفلیسیون د 4 سلنه څخه پورته وو کوم چې د بانک د ودې مودې پالیسۍ لپاره غوره حد دی د مالی سیاستونو د ریزونو لخوا په بازار کې سیالیت پر ځای کول په پام کې نیول سره د تمکیږي چې ناروغي به کم شي لومړي وزیر نریندر مودي د هند اقتصاد پترس کې وویل چې د هند دا هدف چې تر 2030 کال پورې د 15 ټریلیون ډالر اقتصاد لاسته راوړي به پوره شي